اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نساء فجر تسمیه آیت نمبر اول کے بیان دا بث منہما رجالا کثیرا و نساء. اکثر پکې زنانو احکام دی. تمام صورت مسمى شپدی باندې تسمیت الکل باسم الجز. ترتیب عثمانی سلورم دی او ترتیب نزولی 92م. نازل دی رستر صورت ممتحنه نا. کلمات دی صورت 3040 دی. 3040 حروف دی صورت 14 دی. 14 چار کل ترتیب کی 92 نزولی کی مصحف عثمانی کی سلورم رتبے تولی راوڑ شاہ ربط لما سبق سسدے. یولو یوجه خداو چې آخر دا سورت ال عمران مصدرو آخر دا غیم چې کم دے په تقوا باندې وو د دې اول په تقوا باندې دی. واتقوا الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا ربکم. دارنګه ما سبق صورت کی دعوت توحید او د رسالت او جهاد او انفاق جوړل شوی. دې صورت کې هم دغه دعوی ذکر کیږي. دارنګه په ما سبق صورت کې تزیین د معاد او هغه شیونه چې آخرت په خسته کېده. دې صورت کې د تزیین د معاد سره تزیین د مبدیم دی چې دې دنیا کور دې په خسته کېږي چې بیبیانې دي. داغی مسئلې دي. دارنګي ما سبق صورت کې اولن خطاب يهودو ته او بیا نصرانیانو او نجران مقابله وا. دې صورت کې خطاب مؤمنینو ته دی. دارنګي ما سبق کې نفي د معبودیت د غیر الله وا چې عیسی علی السلام ته معبود مو وایي. دی صورت کی امر دے پا عبادت اللہ باندې پایت نمبر 14 کی اعبد اللہ. دارنگی آل عمران کی امور د تہذیب الاخلاق کثیرو. دی صورت کی د تہذیب الاخلاق سره تدبیر المنزل کورنۍ معاملې سیاست مدینہ د قتل خطا دیتونه دا مسلې به امراضی. قصاصونه دا مسلې به بیانېږي. خلاصه د صورت او موضوع د صورت اصلاح د رواجونو د عربانو دا او اصلاح د مالو ورکې چې حصول د مال په شرعي طریقه وي. یتیمانو مال به نه خوري. صرف د مال په خولي طریقه باندې وي. اصلاح د ازواج او بیبیانې به صالحه ساتي. دا صورت په درې حصو باندې مشتمل دی. حصہ اول آیت نمبر 55 پوری ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. دا حصہ ورنی په دریو بابونو مشتمل ده. باب اول آیت نمبر 14 پوری
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. دا اوله حصہ چې په اثبات التوحید دا ابتداء مصدر د پداوی د توحید باندې ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. نو ما ویلو چې دا دعوا کله په رزاقیت سره، کله په تربیت سره، کله په خالقیت سره، کله په علمیت سره، په متعدد طرقو دا مکرریږي. دلته په وحدانیت په درجه د خالقیت کې چې الحمدلله سره رب العالمین تر واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. شپږشتم نمبر ایت پورې دا اول باب دی. ثانی باب بیا مصدر دی په دعوت توحید باندې. په دې باب اول کې ترغیب ال عبادت دی، ال التوحید دی چې دا بنیاد دی عقیده. شپاړس امور ورکه نور بیانېږي د اصلاح عملی لپاره. اصلاح عقیدوي اتقوا الله، او اصلاح عملی تفصیل د تقوا راځي. توحید د دعوی د منل نه بعد د اصلاحګانې بزان کې راولي. شپاړس. اول اصلاح الیتاما، یتیمان بدر ته پاتې کیږي، ظلم به مال کې نه کوي. واتوا الیتاما اموالهم. دویم انصاف فی انکاح الیتاما، د یتیمانو په نکاح ورکولو کې به انصاف کې. که خپل د عدل پکې کولې شنو خپل خاندان کې ورکا، او که په دې چې به عدل نشم کولې سپک وته ګورم چې په نکاح نه کې نورې په نکاح کا دا بل چا تور کا په قیمت باندې دې ته ونه ګوري چې زما ورېره ده نو زبې زوی ته خامخا کینوم، ځکه دا خو ماته پاتې نشته ورکی. او حقدار د نفس ده چې هغه ستا زوی نه کوي، څوک یې پې نشي کولی. دا ظلمونه شروع دي اوسم چې یو ورور میراث شي، د هغه نه لوڼه پاتې شي، هغه واک د تره شي، مستری به بل چاته چرته ورکوي، خو چې بل ته ورکوي سونه به مالداره کېږي. نو دا ظلم وسو کې چې هغه خپل بچی ته کېنئ، نو که رواج د 10 تولو سرو زرو وي نو دا ورته 1 توله وکړي. دا ظلم دی. پراخه پیمانه د بیبیانو سره ظلم شروع دی په پښتنو کې. نو که داسې شریعت ته سره کېناستو، زنانو زمون حقوق په عمل کړي، مونږ د هغې. خو که یو مولا مینځ ته شو نو په تمامه طریقه باندې چې کوم دی دا سړي د ښځو ته پړه دي. شریعت په رڼا کې پښتنو د ښځو سره زیات ظلم کړی د دې نه چې زنانه د سړي سره کوي. هغې چې څومره اطاعت پې پکار دی د هغې نه زیات اطاعت کوي لګیا دي، خو بیا هم هغې ته حقوق نه ورکولی کېږي او پې مالېږي. اوس دا څومره ظلم دی یتیمانو جنکو سره، کونډې زنانه سره. هغه خپل ځان واکداره ده، دا به کېنې وي نه، دا ماشوم به غټېږي به ده ته کوم کړ. نو دا رواجونه دي. دا دویم په دې کې انصاف په انکاح الیتاما، یتیمانو په نکاح ورکولو کې به انصاف کوئ. که یې ځان ته کوئ نو بیا به د نورو زنانو غوندې قیمت مهر ورکوئ. دا نه چې زما ورېره ده نو بس زما شوه. د ځان واکداره ده چې دلته د بل زوی ته په 10 تولو باندې ښځه کړې ده، دې ته به هم 10 تولې کې ایدي تا ته دې پاتې د یو ورور نه. دریم اتیان المهور للنساء، بیبیانو ته مهرونه ورکوئ. آتوا النساء صدقاتهن نحله. بیبیانې مو چې وکړئ نو تاسو به دا ټول دې په سلسله لګېدلې. ښه دعوی ثابته کړې ده اتقوا ربکم، رب مو څوک دی؟ الذي خلقکم. نو واحد شو، دعوه ثابته شو. تاسو یې څه نه پیدا کړې؟ نفس واحد نه. خلق منها زوجها، هغه څوک وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، سړي او ښځې. نو سړي د ښځو مسله رااله، اوس د سړو د ښځو چې کومې معاملې دي دا چیړي تفصیلي. نو دریم اتیان المهور للنساء. څلورم عدم مخادعه مع السفهاء، خمقلو سبدو کې نه کوي. چې وراره ته مال پاتې شه، هغه کمقل دی، ماشوم دی، دلته ځان نه شیخ جوړ کړي لره، زه دا مال ورته نه ساتم چې ته ما نه ونه خوړل شي. راشه چې اوس نه یې درکم. او زړه کې دې مقصد دی
چې دا معصوم دې اسیم ته خرابېږي ټول ضایع شي داغنه. لا تؤتوا السفهاء اموالکم، خمقلو تمال مو ورکوي حتی یبلغ النکاح، راځي کسا نکاح ته ورسیږي بالغ شي ورکوي بیا هغه پر تمال وساتي. همدارنګي اعطاء الحقوق المستحقين، مستحقین ته خپل حقوق ورکوي. دارنګي تقسیم د میراث په قانون شرعي باندې، یوسم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، دا سي تفصیل دا ټول د میراث دغه رکوع مستقله. دارنګي سد باب الفحشاء مع الجزاء، د زناګانو د یارانو دروازې به بندوي. واللذان یاتیانها منکم ومن نسائکم فاستشهدوا عليهن أربعة منکم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. دارنګي ذکر د اقسام التوبې، زموږ ګناهونه درنه وشول دا حق العباد دی، دا نه معاف کیږي. ټیمونه هم درته ښایي چې مخکې د ضرورت د ټیم نه توبه وباسي، اسنه چې مرګ راشي هغه ټیم کې به چغې وهي، هغه وخت کې خو فرعون هم والي وي ایمان لرم بالذي آمنت به بنو اسرائیل، او قبول نشو. خذ خاون سره وران شو، نو فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. دا به بینش من کی تخویفات شتری مؤمنین لپاره. نو خلاصه د باب اول دعوت توحید سره د اصلاح د تدبیر المنزل کورنی معاملات جوړولو د پاړه شپاړه سمور یتیمانو سره خېګنی صحیح طریقه باندې چاته ور کول یا ځان ته پنیکا کول قدر ترواوی، دارنګي بیبیانو ته مہر، دارنګي حفاظت د یتیم، دارنګي مسائل د میراث، دارنګي محرمات او بیان دا ټول ویني. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی اے خلقو اتقوا او یریږي در خپل نام، یا عام دی عام او کله کله خاص هم راځي. نو پس یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله کې خطاب خاص ته خطاب عام شو، لکه دغه دعوه چې واتقوا الله دا او ایمان راوړل دي په الله باندې دا ټوله دنیا په مخاطبه ده. اے خلقو اتقوا ربکم او یریږي در خپل نه اطاعت در خپل کوي. رب ستاسو غزاد د خلقات چې پیدا کړی تاسو لپاره په تناسل باندې د نفس واحده نه چې آدم علی السلام، وخلق منها پیدا کړی تعالی منها نفس واحد نه زوجها بیبي، هغه جوړه ده چې بیبي ده او حوا بیبي. جده کې دفن ده جده، او جدي ته جدم زکوي چې جده پکې دفن شوی ده، جده نیات وي. حالت دوم اجتماع تیری کړی دي کوم ځای کې چې دی دا قبر دی، کوم مقبره کې چې دی هغه قبر دی. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، او خوار کړي باری تعالی یعنی پیدا کړي باری تعالی سره منهما د آدم علی السلام او د حوا بیبی نام رجالا كثيرا ونساء، سړي زیات ونساء او زنانا، نارینه او زنانا. هندلتا مراد نه خلق کثیر من ذکر و انثى ده، من ذکر و انثى. خو چون کې رسو مسالې د نکاح چېړي نو ماشومان خو نکاح نه کوي، نو د ذکر و انثى په ځای باندې رجالا و نساء رالل. واتقوا الله الذي ويرګي د الله ذات نه تساءلون به، چې تاسو سوال کوي به یعنی به حقي په حق دا غوانه په حوایجو کې داغه په حق باندې سوال کوم درنه په اسم ستا فلان باندې چې ما صدا سيو، دا اعلی درجه توسل باسماء الله جائز دی. والارحام په حذف د مضاف سره کان نو عطف شه په الله باندې
تقوا قطع الارحام خاص کر ځانو ساتي د قطع کولو سره رحمینا خپل ولی پالای دا خپل طریقه چې تقدیر وکي واتقوا قطع الارحام بعضی کم علماء وایي چې دا بدون اعاده الجار عطف ده په ضمیر د به باندې تساهل بحق القرابت سوال کوي نو دې کې یو قرات در حامد نو بیا خو په حذف د حرف جر شي لیکن عطف په ضمیر د به باندې عند الجمهور نه صحیح کیږي لکه اذا عطفت على الضمير المجرور اعيد الخافض واعيد الجار ضمیر مجرور باندې چې تکل عطف کینو جار به معاد کې برتا پدې کې شدت اتصال دی نو بیا تسالون به و بالارحام پکار مررت بزيد وبعمر دی كان عليكم رقيبا ضمیر متصل باندې چې عطف شو مجرور وي نو بیا اعاده جار ضروری وي نو دا وقطع الارحام ده د وتقوا مفعول شو یقینا باری تعالی کانه پتا سبحان رقیب غابان خبر دې درنه خیال کوي وآتوا اليتامى اموالهم او ورکوي ورک یتاما ولر اموالهم مالون دایم بعد البلوغ والرشد پرست راضی چې کله بالغ شو پوي شو ورکوي ولا تتبدل الخبيث بالطيب او تاسو مبدلوي خبيث لرا بالطيب بالطيب باندې په دې طریقه باندې چې دا طيب ورته ورکی خبيث ته واخلئ دا څه مکوي د دې سمانه را یعنی تاسو مخوري مالونه د یتیمانو چې حرام دي تاسو ته حال دار چې خپل پاک مال پرېدای دا څه مکوي ابن شهاب الزهري سعيد بن مسيب وای لا تتبدل الشاة السمينة في مال اليتيم اسنه چې د پلار نه 50 ګډان پاتې وي ا دې خپل سره شریک کی چالک راغټ شي به او ته 50 سر ور پورا کې خوادا سي سری چی الزام یوزي تزانم نشي وړینو نه دا تبديل دا خبيث بالطيب دی رامه کوي ولا تاكلوا مخرج مالنا د یتیمانو الى اموالکم ان ما اموالکم سره د مالونو خپل په تخلید باندې په دې معنا چې په تخلید کې د دې مال خورو ته مچل جوړ کړي نه دا مکوي نو کدا تقدیر پکې وو کې به منسوخ نه دی اګه دا تقدیرونه شي ظاهر باندې عمل شي چې د دې مالونه په خپل مالونو سره معي په اختلاط کې مخوري نبی دا منسوخ دی رسول بقره فهغه آیت باندې چې سرونه کان یتاما قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانكم في الدين ورنه مې دې مخالطه وکي هو الله يعلم المفسد من المصلح اور تناسخ دی بیا دای منسوخ کړي انه یقینا داکل د مال یتیم ظلمن کان حوبن کبیره دا گناه غټه ظلم عظیم د غفان د قبيله وسړیو اوروري مرشه وراره سره داغه مال ځان ته کړو نو داغه پرد کې نازل شدا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا او کچری ردی تاسو دې خبرې نه دا چې عدل بونه کې فل یتاما په حق د یتیمانو فن کې هو پس باندې کا باندې واخلئ هغه بیبیانې تواب لكم چې خو خیر استاسي او حلال کړي خدای تعالی تاسو ته من النساء د بیبیانو نام غیر د تمامه نور بیا پنیکا قیمت نا دعا وثلاث او درې او ربع او سلور څومره چې کوي او کوي سلور نه زیاتې بنک د دې ظاهري ترجمه دا سي دا
چې تا ته پتر چې زما دغه جنې ددا کړي زوی ته کومه یتیمه پاتې ده خو په دې باندې ریدي چې را د زمنګ د کورنۍ د به عدل ونشي بیا دا مپنی کا کو دی بچیتا دا بل چاته ورکا او کم چې تاسو خوخي د نساو نه هغه به ځان ته پنی کا کوي نور یو کوي دا بل چاته ورکي چې هغه به عدل ساتل شي په دې طریقه باندې او بعض علما دا سوای کچری یې د تاسو ته عدلونه کې پيتا ماو کې نو د یتیمانو په مال کې عدل نه یریدین تاسو به اختلاط ورکې نه کوئ نو دغه شانتا بیبیانی چې په نکاح کوي نو هغه کې مو یریږي چې نفقه او سکنا رسول شي کنه شي دا یو تعویل دی بعید بخا خلکو زیاتی کوي هغه نه منع کړی شو او ما تواب لكم کې ما خود غیر ذویل قلود پاری دینه به جواب سوي نو یادار چې ما عام دی والسماء وما بناها الذي بناها نو من تواب لكم شو او دمنه چې عند البصرین مالی په معنا د ایوشین سره شي فانكحوا اي شيء طاب لكم ارشه چې خوستا سیدنی ساونو هغه پنی کاوانه واخلئ دا مانش یا دا ما ظرفی کا فانكحوا ما دمتم پنی کا باندې واخلئ ترسو پوری چې دای مویتا سیدا چې احسان وکوي بیبيانو سره فراوی چې ما دلته مصدریه ده ما مصدریه ده افن کی حطیب من النساء طیب د بیبیانو ناغه چې کوم نه پنی کا واخلې کوم چې حلال تاسو ته یاد وای چې ما مصدریه ده او مراد د نکاح عقد افن کی حو نکاحا طیبا نو ما طواب په تعویل طیبا صفت د مفعول مطلق مقدر شو فن کی حو نکاحا طیبا نکاح کې په نکاح طیب سره خو عام مفسرین دا وایي چې په نکاح واخلې هغه چې ما په معنا د من دی موصوله شو طواب لكم چې خو وستاسي حلالي وي تاسو د بیبيانو نه دو درې سلور دا په اصطلاح باندې دی او په معنا را او دی متنا او ثلاثه او رباع نو شیګانو چې کوم جمعیت کړي د اخر خو اجماع ده او دو درې شپږ شو سلور اته شو نو سلور او اته دولس او شپږ اتلس نو یو جماعت د شیګانو وایي چې اتلس بیبيان رواج دوی می وای چې نه او په معنا د جمع د مسنا دوا ثلاثه درې پنځه رباع څلور نه شي وای نه بیبيان روات خلاو په معنا د او د جمعیت نشتا او مسنا په عرف باندې بنا ده زتا ته معنی در کما دا دو تقسیم کا نو ته څلور نه تقسیمې خو دو ور کوي یو کسته په عرف کې راځي فإن خفتم الله تعدلوا کچری دیتا سیدنا دا چې عدل بونه کې فواحدتن نبی پنیکا واخلی واحدتن یو اصیلا یا پنیکا واخلی هغه وینځه ملکت ایمانکم چې مالکان شي خلاصون استاسین یعنی تاسو واقداران یې ذالک دا تجوید د واحدین دا یو بیبي پنیکا کولدنا ډیر قریب او احرادین لایق دی دیت الله تعالی دا چې تاسو ومیل نه کوي ظلم بنه کوي یو چې وکي دا ډیر اتنا دي ته الله تعالی تاسو ومیل او ظلم بنه کوي نو ترجیح وی تور کول شو کړه بل ځکه بیا وای رستم دې پنځمه سفاره کې
ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. حریصانم په عدل شي، طاقت نه لري چې عدل وکړي، څنګه ظلم بدر نه کیږي. البته د سیم نه وای چې ناروا دي، بیبيان نورم روا دي. کوم بیبيانو چې دا فکر دی چې بالکل کوپری غنی ناروا هغه غلط کوي. جایز دي که عدل کولی. خذالک ادنا الله تعالی. دا یو بیبي په نکاح کول ادنا دي، قریب دي، وحرادي ته دي چې تاسو به میل ونه کوي. بیا یو کې به څه ظلم وکړي، چا سبا وکړي، او چې دوه شوي به درنه کیږي. یو بیانو ته دا مسلې کې چې یو نکاح وکړي کنه بس پدې نو سخت خوشحالي. نو جانبیانو نه دی اړخته بیبیانو داسې کوپر جوړ کړی دی چې کچا دوه وکړي درې وکړي خو بيخي کوپر غني. نه شریعت څلور روا کړی دا آیت وګوره واوره ده چې شریعت روا کړی نو ته پکې څه لرا پیدا شو چې نه بکیږي کوي بکنه. خو دې بل اړخته عدل نه کیږي نو ادنا دې تعلونه کې ظلم نه ځان ساتي نه یو کافی ده. نیکان خلق انبیاء علیهم السلام نبی علیہ السلام یولس بی بیان کړی وي چې دی وفات کېدنه حیات او ژوندوي. او دا شان عبد الله ابن عباس سے وایي ان خیر هذه الامه اکثر النساء، دی امت کې بهتر سړی راځي چې بی بیان ډېری او چې عدل کوي. ورس چې عدل نه کوي په ورځ د قیامت کې به په یو اړخ باندې پالج والی کوک بروان وي، شرمېدلې وي. د څلورو نه زیاتې بیبیانې کول دا ناروا دي، د حدیثو خلاف دي. غیلان ابن امیہ ثقفی لسبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ورته وایي اختر منهن اربعه وفارق سیرهن، څلور پکې خاص کا ځانتا، دا نور نه جدا شو، دا جدا کا. دارنګه حارث ابن قیس اته بیبیانې وی، د آیت د نزول سره نبی علیہ السلام ورته اختر منهن اربعا، څلور خاص کا، دا نور جدا کا. نو دا صریح دلیل دی چې نزیت ناروا نه دی. اوس یو سړی پنځه نکاح وکړه، ستړي داسې بيدینا پنځه خزي وږي کې ور سره په شریعت کې. نورای د جمهور په دې کې دا مالک رحمت الله علیه امام شافعی اوای چې علی الحد ان کان عالما، کله ته پته و چې دا ګناه ده او دا ناروا دي نو باندې حد ده. اصلورم ویو ته جدا کړی شي پنځما او دغه نکای چې کړي کوم شپې تیر کړي دی باندې مده په درو ول کیږي. او ابن شهاب الزهري وایي چې یرجم ਸੰਸਾਰੀږي به ځکه د واده والا د غم د واده والا زنای کړي دا. مالک امام شافعی سے بوئی چې په دې حد دې نه سزا دې لګور کول شي او کا جاهل یجل پدرو دی والی شي. خو باج علماء د رجم قول کوي، باج د حد قول کوي چې بس داری پدرو والی شي. پنځمه کچا وکړه وآت النساء ورکی بیان قل تصدقاتهن مہرن ددئی نحلتن فخوخی دا نفس باندې حبا بفرحکم فخپل خوخی خوشحالی باندې مہرن ورکی ورته. دا مشرانو کې دا مرزونه ډیر دی، ودونه کړی دي چې مار څومره دی اسی ویلی څومره مار دی دومره مار دی به خبرم نه دی ورکیم نه. حدیث مبارک کې دا راځي چې مار دی وټا کده ورکه ککم ټیم دی ویل چې مطلب دا ټیم کې دا مار دی دا بنور کوم دغه ورځ نه اخوا تستانه کا ماته د پزنا کې اخته او کده سی و چې منو دې پزان باندې خو بس بیبي سره دې جوړ کړو چې غریبي مزه وخت به بیدار کم نو پر نکاح شوی دار سره تروا دي
خو هغه شی بخلاصې د خپل زمينه د راغي قرض اګه د ځان نه ته وخت بس معاف دي اره روان دي حکم فین تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. پاکستان رواج د افغانانو نه دی کې خده دلته سری او هغه سره به زنانو نه څوک خستېش شاسي اسی وړي تینه چیرې دا چا سګدم امانت 100 روپۍ پر اخلم لوی جنگونه به باندې هغه به دا غزنانه شي اته به نه شي خسته بس هغه مہر شخلاش د افغانانو خو سرم نه کوي کيم ډیر کم به څنوري پیسې کیږي به نور کوي نو دا ډیر ضرور دي پنیکا کې پکار دار چې دا اول شپې نه دا پیسې خلاص شي مخکې دې نه چې مجامعات ته نزدېکت وي او بس دا پیسې خلاص شي چې دا ستا مہر دې دا واخ هغه حق دی بیبيان هم دومره حیا نه کوي چې خپل حکم چانه وخته وسنش یره دې زمانو بیبيان ډېر حیا نه کوي ها هغه زمان کې خبراله سړی ته به وی چې په دومره روپۍ مې کې هغه به چې لکه ما شکنه وی چې نه وزرو کې کوي زدا زبل ګورم دا ناشنا کار دا شی نو پکې چې بیبي خوخه بو ورکو کرور ورکو دینه به توري کې تپوس کو مغینا بیبي ستا خوخه د فلانه دومره روپۍ باندې مہر وای ور دي کوم بیبي یا ورکا یا بغل شو یا یو خندل یا یو جړل جړایم نه مکري دا دلیل درزاوی نو ور وکړه خو څوک تپوس هم د بیبي نه کوي بیبي لا څوک دا چالو ده خبرم ځان نه نه خيسته د ګل پشان جنې وي یو تور ګنګټ ته به ورکی غریب وناسته وي مولا سے براولي مولا سے بدا وګړه خطبه وای پکې اخره کې اللهم الف بینهما خدای پکې الفت پیدا کی نو دعا خو خدای تعالی قبلین ولدا تور ګنګټ سره څنګه لګي خو بیا هم سره پیدا شي څنګه سره دعا پیدا شي ا دعا سره کی د دې کور سره جوړ راشي نو رب وای په بلکم پنیکا وخت تاسو خوخي دي د بیبيانو ها پښتنو ته څه جوړ کړه ماتوا با اباکم و ماتکم د سزان ترجمه یې پکې وکړه تاسو په نکاح باندې واخلې هغه چې تاسو د پلان خوخي دی او د مور خوخي دی بچي خو ته څه خبرې نه ته الګ خبرې او نه ته جنې خبرې نو د پلان خوخه د څنګه جنې زوی ته وکړه نو بیکاره جنې وته وکي تور ګنګټه وته وکي خسته ځوان ته نه د خوخه نه کنه نو بس دوه درې ورځې بعد کور جوړ رانه شنو به دا بوډۍ او بوډا هم ساګان راواخلي ترازل ته تعویزګر دې په مونږ چا کوډي کړی دي چې دا اختلاف دې کور کې جوړه کې اختلاف خلک دومره تا په چا کوډي وکړه چې پتاي خلک خو آیت دې پرخه دې فن کې حماتوا بلکم پنیکا وخت چې تاسو خوخي دي نو تا خوخي د بچی ته ونه قتل نه دې جنې خوخي ته وکتل نه دې خوخي ته وکتل بازان دې یو شی وته وکونه دې مشوره وکړه کور جوړ رانه رستم په کور خراب و دا غین کور خراب تبې دي جوړ کړه نو ما نحلتن په خو خیدنا فالسلام نو نحلتن مناحبه لهن الله فريضه علیکم پتاسو مقرر دي په خو خیبه دا ورکوي فاین تبن لكم نو نحله مناحبه بفرحکم فاین تبن لكم عن شيء دا زه لفظي ګران دی ښا فاین هب تبن ضمیر د تبن راجی دی نساء ته دی او نفسن تی تمیز دی رستر روان دی منه نفسن او لکم ظرف لغو دی او عن شیم ظرف لغو دی او منه ضمیر مہر تراجی دی فاین تبن پس که پخوخی نفسن د جهت د نفسنا یعنی پخوخی د نفس باندې درکړه دی بیا کوم تاسو ته عن شین عن هبت شین د هبه سشینا هبه د سشی من هو د مہرنا پاک واخې د نفس باندې معاف کړ دی تاسو ته نو بس فکلوا نرانو غوندې خوري به خوري ته معاف کا تبنا کچری پاک واخې د نفس باندې دی انشین د هبیر سشینه تاسو ته درکړل منه د دې مہر نه بعضی مہر ټول یا بعضی فکلوا پس خوري فکلوا پس خوري غلرا
نو تقدیر د دې داسې جوړیږي تقدیم تاخير شوی دی چې ردوینا عن هبت الشيء من المهر بطيب النفس کدی راضی شوی د مہر نه پس شی بکولو باندې په خوخی د نفس سره نفس خوشاله پرزا اسنه چې بار بار اصرار دی پکړی دا سینه په خوخه فکلوا پسره غلرا مریام حنین مانا بلا اسما مریان مانا بلا ضرر یا حنیان مانا اکلن حنیان صفت د مفعول مطلق مقدر کلوه اکلن حنیان خوری په خوراک آسان سره بتوی بن نفس په خو خید نفس مریان بلا ضرر مدارک دا ترجمه کړي دا حنی مانا الطعام الذي كان لذيذا طيبا بطيب النفس یا یطیب النفس به هغه خوب طعام چې نفس په خوشالي او مری مانا طعام هغه چې لذیذ وي يحب القلب زړه خوخي او موجب د قوت د بدن وي بس علماء وی حنین معقلا حنیان بطيب النفس مریان بلا ملامت ولا ضرر یا حنیان بلا اسم مریان بلا ملامت ولا ضرر ولا توتصفا امور کوي قمقل لرام اموالکم مال نقبلم کایتیمان سرشی نو یتیم مال چې لرا ماشوم قمقل د مور کوا اوسه تورته چې کله غټ شي به ورک کام شي نبی بیانم پکې داخلي دي خپل بچیم پکې داخلي خپل سرمایه خزه تلاش کې مور کوا دا ډیر قمقل شعر ګوري که خپل سرمایه نه دا خبره کړه نو بس بیا نو پریدم چې سغواړي بدل نه غواړي بیا اپټه ساته دي دا مقامقلو کې داخله ده ادارنګي اولاد چې ماشومان دي ته سرمایه لاس کې مور کا خپل نه یا یتیمانو سره لګي یا عام شو التي جعل الله جل وعلا باري تعالی تاسو لپاره قیاما سبب د معاش ورزقوا روزي ورکوي دي لران فيها بدغه مول خپلو کې او جامع اور غوندې دي له جامع ته کوي دا در باندې لازم دي وقول لهم ويدي لرا قولا معروفا قول حسن خيخي خبر ورسره کوي بدل لهجه او بیکاره ترخمه استعمالوي وسره اگر یتیم بارکی شي نو قول معروف خکا تربیه دا کلی کوا خدا مخ کی آیت نه پته لګی چې دا عام دی بیبیانیم پکې داخلي دي ماشومان خپلم وبل یتاما واز ما یتیمان لره تر دې چور سیږي نکاح یعنی حد النکاح حد نکاح تا ازمای تر دې چې نکاح ته ورسیږي فاین انستم منهم رشدان پس کچره تاسو ولید دین رشدان رشدن سرشد صلاف الدین دین او د حفظ د مال کې رشدم تی ولید نو فتفعوا پسوس پالیلهم دی یتیمان تاموالهم مالونه د هغه چې تاسو سره دي ابي ځان سره ابي اوس پاره مخول دی نور ولا تاكلوا مخر اموال د یتیمان لره اسرافا فزيتي سره حرام وبدارن او پجلته کول سره دی خبره تا یک برودا چې دا بغټ شي بدارن مبادره کبر الیتیم چې دا یتیمان به غټ شي وابخلی رانه دا یتیم پاتې ده مال ته انخته دا سه خرچې دي شروع کړی دی لکه اولی به دا غټیږي سه مال اخلي رازق په خرچې ته وکړه ډېری طریقو باندې یتیم مال خورل کېږي کله چې الګ سره مرشي او مال دې ورور سره جدا کړي نه وي اما شماني د بچی غټي دور تداوس نه نظر کې چولي چې زلس کاله تا کې لاشته ده زر زر حجم بکیو کیو دا خپل بچو ته بکی ودونه مو کې د شراکت په صحنه کې چې هغه غټ شي مشران دا غون کې د الګ می تر دې وخت وساته تاسو خپل خپلوانو یې راومه غوښتای کنه
چې به سبا روانې څوک دا دغهونه به احسانم لا باري تیرې مزدا ورور دې راځي مال ور سره تقسیم کوم نو حال ته وي تبعید هغه مال کړي دا غي څه ټوله په ودونو باندې په حجونو باندې پرې باندې خرچه کړي په سو طریقو د یتیم مال ته باندې دي جوړي نو ځکه الہ ته پته ده خبره بيدار نه اکبرو او مې خوري سره دې خبره ته اکبرو چې غټ بشي یعنی کراهت د دینه چې غټ بشي دایره در سره ای فجلتی سے خوري نو دا مخوري ومن کانا غنیان وسره سره چې غنی دی نو دا مال چې وته ساتي دې مزدوری ته ما خلای ایو سره ډیر غریب دی ها شریعت څومره آسان احکام دي دومره غریب دی چې دا مال سات نو لہذا کدا مال ګډان دي مثلا او د خپلم له ګډان دي او دې یتیما او د یتیم مال ساتم خلکدي کې وظیفه تنخواه خلم ها او یا چې کم دنو مال او د ساتي داغي څخه تنخواه داغي نه لګ لګ خوراک کوي په شریعت احکام نازلې چې دا سناروا به نه دي خو البته کله ساتون کې وارث مالدار وي فلستعفف ا دې د مال نه بالکل ساتي نه دي خوري او که چې ته غریب وینو ک بیا غرزان تنخواه په عوض کې ستستانه نستانه دي کی ومن کان غنیان هر څو چې غنی د مال د یتیم نام فلستعفف باید ځان ساتي پغینا خپل باندې د مال د یتیم نه ځان نه کوي ومن کان فقیرا هر څو چې محتاج او فقیر فلیکل باید چې خو بالمعروف طریقه وان چې څومره ورته د ضرورت وي فایدا دفعتم الیهم اموالهم پس کوس پارل تاسو دی لرا بعد رشد والبلوغ پس کس پارل تاسو دی لرا بعد رشد والبلوغ مال نه دی پس اونې سه پدې باندې علیهم پدې باندې گواهان فاشهدوا علیهم گواهان جوړ کې پدې باندې په وخت د فقې الہ سره باب د اختلاف کوي چې بیلانجه جوړ نه کی وکفا بالله حسیبا او چې گواهان چانه دي نیولې سبا مغه یتیم بیلانجه کوي معنی دومره مال خورل دي ماته کم را کړی دي گواهان به پینس بیا هم کنور گواهانی کفا بالله شهیدا حسیبا معنا حسابګر او شهید الہ کافی دی کنه الہ نه ویریږي ته مکوا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون دا ثابت ابن رفاعت الانصاری دا وفات شو یا اوس ابن ثابت الانصاری د بی بی پاتې شو چې داغه نامه امه کا حتاوا او دای لورګانی یا یو قول کې راځي چې دوه لورګانی او زویو نو د تر زمانو سوید او عرفه جتای نامه سوید عرفه جتا یا خالد او عرفه تتا دې د میراث واخستا او دی بی تولونو ته او یا به روایت کې زوی راځي دې ته یې سوار نکړه دې په شکایت نبی علیہ السلام ته ہدایت نازل شي للرجال نو دې چې زنانو اصطلاح پکې چاره وړي دا لکه اوس دا پښتنو کې دا رواج شته دي دا د جاهلانو رواج او د يهودو رواج دا مؤمنانو کې ګډ شوی دی دې موسی زمکه لور ته څوک ورګي خور ته څوک ورګي یاره زغم خمولیانم چې دا پکې نشته دا نه ورګي الا ماشاء الله ډیر د رب کریم نه لیدون کې انسان به شدا باور کوي لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون د سړونو پر برخي دا غمال نه چې پرخي د مور پلار او خپلوان چې دور کې سکیږي وللنساء او د بیبيانو پر نصیبون برخي دا غمال نه چې پرخي د مور پلار او خپلوانو دا هغه مال نه قلا چې لګوي من ولې مال نه او کسر کا زیات وي کان المیراث قلیلا او کثیرا دا د فردی کوي چې څنګه کان خلق په ډیر مال کې ورکه خو چې لګو یې ورو دی لګو کې بس دې تصور کما لګوي کډیرې دی برخه په حال کون د دې کې نصیبن چې دا نصیب دا مفروض مقرر کړی شوی من الله فرض کړی شوی دا واذا حضر القسمه والقربى کله چې تقسیم کیږي خپلوان راشي غریب یتیمان مساکین
نو تقسیم په ټیم کې دا غي ستمه نو صحیح ساغي تم پکې ورکړي. ابتداء د اسلام کې دا امر وجوبي وو چې تقسیم په ټیم کې څوک حاضر شي او غټول ته برخه ورکوله. وجوب د دې چې کوم دیغه د میراث هغه مسلې رستو یوسیکم الله منسوخ کړی دی درجه استحباب کې اوسم پاتې دی. څوک چې ټیم کې یتیمان او غریب راغون شوی نو ورکوه خیر دی ته سبا کې ورکړي. واذا حضر القسمه کلا چې حاضر شي القسمه تقسیم لراینه وخت تقسیم د میراث لرول القربا خواندان د قرابت هغه قریبان چې هغه وارثان نه دي والیتام او یتیمان والمساکین او عام مساکین مومنان فرزقهم پسروزی ورکه غیل رمنه دغه میراثینان قبل القسمت تلک شی ورکه یغینه بعد پکې تقسیم جاری کړي. استحباب پاتې لخوا استحباب وجوب ختم. وقولوا لهم قولا معروفا او قول کوي دی لره قول معروف کچره سور کوي نه نو قول بیکاره خبره وته مکوي چې تاسو لدې ټیم تر ورسېږئ قول معروف ورته کوي قول معروف ورته کوي. او یا د یتیم څخه خاصتا لګي چې پاس ورته قول معروفه کبالغ نو دا وارث نن د وجوب د زمانه سره داسې لګي چې هغه وخت کې واجب او واجب به څور کول. اوس دا وارث بالغ نه دی معصوم دی نه اجازه ضرور دی هغه اجازه قابل نه دی نو دی وخت کې خدای هغه مال به نشور کولای لکه چې وارث غیر بالغ وو. نو په دې وخت کې چې کوم دی چې تاسو نو ورکوي دی غریب او تبارنو ته نو به ورته قول معروف وکړي بیکاره خبر ورته مکوي. اوس استحباب پاتې نه کوي اوس مرکوي نه نو بیکاره خبر باندې کوي. اما السائل فلا تنهر دې سه حاضر دی ټیم ولکن لو ترکو من خلفهم باید چويري هغه کسان کچری پرخوي دی ورستو د مرخ خپل نظریت نه اولاد دی عافن عاجزا خافوا علیهم نو يرد پاغي باندې نو باید دغه کسان ويریږي علی ضیاع الیتام د یتیمانو په ضیاع باندې کدن خپل بچی پاتې وي دې پیری ده کنه يرد چې دا وسه کوي نو چې پر دې بچی پاتې له پاغي دی مو یریږي علی ضیاع الیتام. دا یو ترجمه شو بعض مفسرینو کړی. بعضی وی چې یو سړی د سخا جلال کې د ځنکدن په ټیم راغلی دی لګیا د ټولز مکه تقسیمې ثلث نه زیاته هغه ته اشاره د ول یخش الذین باید ویریږي هغه کسان کچری دی پرې دی رستو د مرخ خپل اولاد ضعفن عاجزان خافوا علیهم ندیریږي پاغي باندې نو اوس دی په دی باندې مو یریږي سلطان زه توصیت دینه کوي. نو بیا به دا یخش پکار دی یخشا اخشا یخشی اخشانا کدا سے شي الذين فاعل شنو بیا ولا معنی جوړيږي او دی یریږي کسان په زیاده تماو باندې کدي خپل بچی پر خدای ضعاف دی پیریدنو پدې دی ویری او که متعدی نه کې نو ودی یری دا حاضرین خلق الذين بمفعول شي هغه کسان کدی پر اولادا ضعیفان نو د یریږي پاغي باندې نو دغه سړی چې سلس نه زیات وصیت کول مویری دا نور معنی سره سیاق سباق سره صحیح نه لګي. پس کلی معنی دار چې الذين فاعل یخششی او راضیه الیتامو ته تقدیر شي وې دیږي هغه کسان کچری پرې خوي دی رستو مرګ نه اولاد ضعیفانو یریدل پاغي
نو دا کسان دی ویریږي په زیاده یتاما باندې. فلیتقوا الله خاصتا فی اکل مال الیتیم ولیقولوا باید وای دی مریض لره قولا سدیدا قول برابر پوسیت بیمار چې کله زیات وصیت دی قول سدید ورته وکي چې نه ثلث نه زیات بنه کې. اوس تصریح راځي یقینا کسان چې هغه خوري مال د یتیمانو په ظلم سره یقینا خبردار دی خوري په بتونیم په خېټو خپلو کې نارن اور لرا یعنی داسې نوړی خوري چې سبب د اور دی ګویا کې اور یو خړم زرد دی بداخل شي سعیر لرا اور بل کړی شوی نارن وقودا. تفصیل د میراث راځي یوصیکم الله فی اولادکم امر کې وصیت کی تاسو ته الہ په حق د اولاد تاسو کې یعنی میراث د اولاد تاسو کې بعد موتکم لند اخلاص اله ذکر مثل حظ الانثیین د نر د پاره په مثل دا نصیبې د دوه زنانو دی نر د پاره په مثل د نصیبې دا دوه زنانو لند اخلاص. نور تاسو میراث بار بار ویلی دي دا کلیه په هغه وخت کې د جمهور وایي چې دا علاتی وی یا عیانی وی کا خیافی و چرتا ناغرست را روان دی. ان کان رجل یورث کلالا امرأة ولو اخ او اخت من امه فلكل واحد منهما السدس او دا قاعده چې ذکر مثل حظ الانثیین پاوی کې به نه جاری کیږي. فإن كنا نسان پاودا اولاد نسان بیبیان لورګانې فوق اسنتین دویا پاس دووین پس دوی لپاره ثلثا ما ترک دو ثلث صداقه مال نه چې پر خیرین نبی دوی ثلثین وړي کوي وای نصف وړي باقی با مور او پلار تلارش. وان كانت واحده کچره و دالوري و فلا نصف بذل نم مال دا څومره ظلم روان چې د مړي د لور پاتې ته سو کیسي ور کوي انور و پلار تلار شي کاغه نو سبب سو کیږي ته وزي بیا فاسبیت په ولا ابويه لكل واحد منهما السدس او د مور او پلار دغه میت د پاره د هر یو د دې دواړو د پاره هر یو د دې چې وی د دواړو نه سدس شپږمې صدا دا مال نه ترکه چې پرخې د میت پدې شرط انکانا کو له دې میت لره ولدن بچي نر یا خذ ولدو نو کچرته د نر یا خذ اولادونه پلارو د مور سدس لكل واحد. فإن لم يكن له ولد کچره نو دلر ولد حال دا میراث ولدا دا بوا مور او پلار ددا فلأمه الثلث بیا د مور د پارش پګما د ما بقیل الابدا د مور بیا ثلث دریمه ده د مور د پارش ثلث دریمه ده او ما بقیل الابدا. البته فإن كان قوله دي ما يتلر اخوة رنا من الاب والام ومن احداهما رنا دي روخا فلأم السدس پس د مور د پاره سدس شپږم ده ما بقي للابدا. خدا اخوة رنا ديرو که اخ یا اخت یو نو حکم ما سبق شو لأم الثلث باوقیل الابش اولت سره معیش کرونا وړر فلیوم السدس شپږم ایستش. قران کریم ډېر اجمال کړی څو اصول ویلي دي بس دا چې د سراجیو د چیلنج نه یاد کړي دلته سم دا تفصیل ټول نه یادي
ځکه چې نصف علم متویل شوی دی. دا ټول علوم یو خوا دی، میراث ځان ته نصف علم. دا ټول علوم د دنیا د معاملاتو پورې تعلق ناغه بوزه په لاسو منټو کې چې هغه ډېر هم تاسو مثالونه جوړ کړم نه خلاص. آینه بس ترجمه کې لار شي دې مقصد باندې سر ځان پوي. ان الله د موقع په مناسبت باندې تفصیلی بیان کوم چې میراثونه د عوامو د اصلاح لپاره څه سیری بسخي. نو کچرته ځامنګانی پاتې وي خو بس اسانه مسله لذکر مثل حظ الانثیین که ځامن نه دي او لورګانی دي کدووي ثلثا ورکه ورته دو ثلثا ما بقیه بوزا سبوتا کپلار او پلار ته بوزا کنور سو وا عصبا قریب چې کوم دی بعید محجوبای اکولیه پکې صادقه وا کایولور ونی مورکا ما بقیه بوزا عصبوتا او مور او پلار د پاراش پګم دا کا اولاد نه روخذي وي او کولد بالکل نه لرلو نه روخذي اولاد بالکل نو فلوم السدس نالوم الثلث ما بقيه د ابشو کرونه لرل نو مور بیا برته سدس ته بوتله لکه بچو چې سدس ته بوله و خدا فرق شته دی کرونه ډیرو فلوم السدس ما بقيه للابشو من بعد وصیت نصر قضا د وصیت نام رستو د پورا کولو د وصیت نام چې وصیت کړی وي دا بیا پاغي باندې وی دې چې وصیت کوي پاغي باندې او دین رستو د قضا د دین. حضرت علی کرم الله وجهه وایي چې دین په ادا د وصیت مقدم دی. خدا تقدم فی ذکر مستلزم تقدم فی رتبه تنوی. همدا وجه دا وسجدی ورکاعی نو رکوع په سجده مقدمه دلتم دین په وصیت مقدم دی. او دا مقدمه ولی راوړه یا وجه دا چې دا حصہ د فقراو ده نو ادا یې ډیره ضرور ده چې فقیر حق ضایع نشي. یا وجه دا لکثرت وجودیا وصیت ډیر زیات وي اکثر دین کم وي. نن سبا دا وصیت به خپات رسول د مال کې وصیت دا پکار نه چر مړیو کی یعنی دا حق لري دا پته مې پیسې ساتلې وي دا به ما پسې بچي لګي خپل ولې نه لګي چې بچي لګي موسیتو کې چې زما دومره مال ما پسې صدقه کا. نه یادل ته ترتیب مقصود نه دی بیان د حکم دی دوړو ته شامل خدای مقدم دی. خدا تقدیم چې راغلی دی نو دا یا حصہ د فقراو د زکه مقدمه شو یا دا اکثر وجودن دی فسوارک اللازم المیت او دین اکثر قلیل وی. آباکم ابناکم پلاران ستاسو او زامن ستاسو لا تدرونام تاسو پوهیږئ نه په دنیا کې چې کم یو دی اقرب دی تاسو ته نفعان د جهات نه پینام په آخرت کې په درجات تاسو ته په نفع کې کم قریب دی په دنیا په میراث په آخرت په درجات نتاسو که ځان نه ټاکنی کوي چې د تډیر او د تکم دا تاسو به ځای کوي بد علم الہ ته وسپارئ چې آخرت کې درته اقرب نفعان کم دی او دنیا کې کم دی الہ ورته مقرری ور کوي کنه فریضه من الله فریضه په معنا د مفروضی کا
خالقون دغه چې فرض کړی شوی دی دا جانب د الله نه پتا سو باندې په قسمت د میراثونو کې یا فرض الله فريضا ان الله كان عليما بقسمت المواريث حکیما خاوند حکمت او تاسو د پاره نسب ما ترکانی مال هغه چې پرخه دي ازواجکم بیبیانو تاسو د مال کنه ودی بیبیانو تاسو ته له ولد اولاد نروي که خزای منکم من غیرکم تاسو نه کړه غیر نوی چې اولاد نه وي بیبی مړ شو ته پاتې تبه د بیبی په مال کې نیم مال اخلي نیم مال تا اولاد نه فاین کان کو دی بیبیانو ته ولد اولاد من کستانه د غیر نه پس فلکم الربع تاسو بیا څلور ماده بیبی وفات شو اولاد شته دي ستانه نه کړه غیر نه دی نو خاون پکې څلور مشو که اولاد نشته نصف مال دی میراث وړلې شو څه شیو کلالتن کلالو میراث کلالتن معنا الذي لا يرثه والد ولا ولد نه والد شته نه ولد شته بس میراث هغه سړی چې میراث وړلې شو کلالو بعضی کوم مفسرینو کلالو کلا او خو او اخوات من الام توي خنا وارثان د دې کوم دی غږی نو میراث د دې با د مور د اړه کړونو وابي ویس کویو سره چې میراث وړلې شو سو کو کلالتن کلالو یعنی دا انسانو چراغ ولد والد نو او امراتن یو زنانوا سشه وکلالتن کلالوا داغیم سوک نو حال دار چې دغه سړی لرو د خزل لره اخون رور دی او اختن یا خور ده من امه د مور نه ده د مور نه ښا اخیافی ده پس د هریو د دیو د پاره اصل د سو شپګمای صدا خو ذکرون صاحب کې سوادي کچری و دوی اکثر زیاد د دینه پس دوی شرکا دي په سولو سي پدای مې سکین رستو د وصیت نه چې وسط کړی شوی بیا پاغي باندې او دین رستو دادا د دین نام مجهول کړه غیر مضارنا حالکون ددکی چې نه داخلون کې د ضرر پورا سو باندې په وصیت د زیات د ثلث باندې زیات د ثلث باندې وصیت کون کې نه وی غیر مدخل الضرر للورثوی چې مثلا وصیت فوق الثلاث ثلث نه کړي وصیت من الله مفعول مطلق کړه پاره یوسیکم الله وصیتان د جانب د الله نه دی کائنۃ من الله په اعتبار د متعلق صفت د وصیتان اما مفعول مطلق د یوسیکم والله علیم حلیم پوی ذات د خاص تم قسمت الموارث او صبرناک دی تاجل عقوبت نه کیږي تاسو میراثو کې څه کوي دا اوس تاکید د دې ذکر کوي او ترک د حدود چې چا کړی دا غي سزا ده تلک حدود الله دا چې بیان شو حدونه د الله دي احکام الله فرایض دي چا چې اطاعت د الهو او د نبی اسلام خاصتا په قسمت الموارث داخل با کی باری تعالی دلرا جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها جنتونو ته چې بهږي بلند دا معنی دا غن سلور قسمه ولی همیش به دی پاغي کی دا فوز عظیم هر هغه څوک چې نا فرمانی وکړه د الله او د نبی علیہ السلام خاصتا په قسمت الموارث تجاوز وکړه حدود د الهنا داخل بکی باری تعالی دلرا اور لرا حالکون دغه چې همیش به په دغه اور کې کچری مؤمنونو قید لګو الا ماشاء الله
او که مؤمن نوی کافر وي ځان ته حلال کړي نو کافر شامیش وي. وله عذاب مهین، در پر عذاب ذو اهانتن دی. نو دا حال چې محلل وي حلال ګڼلی دا. واللاتی یاتیان الفاحشة من نسائکم، آغا زنانا چې مړو خیرین، آغا زنانا یاتینا شراتلو کې الفاحشة زنا لرا، من نسائکم د بی بیانو ستاسینا مړو خیرو زنا وکړه. فاستشهدوا، پس گواهانو نسی علیهن نپاغی بنی ارباتا منکم سلور ستاسینا، فین شهدو پس پچلی گواہی وکړه. فامسکوهن، پس بندیو ساتي دی بیبیان لرا په جیل کې، فی البیوت په کوټو کورونو کې، تر دې توفاهن الموت چې وفات کې دی لرا مرګ، او یجعل الله لهن سبیلا، یا وګرځي باری تعالی دی لرا لاره د مخرج پر جنبان دی. دا اولنې حکم دی. دا حکم په سورۃ نور کې په جلد باندې منسوخ شوی دی په حق د غیر محسنی کې، او په شیخ او شیخه اجازه نه یا فرجمهما په دې باندې منسوخ دی په حق د محسنی کې. نو اوس حکم دار چې مړوخه په سنگساریږي او ځوانان الکو جنې په درو باندې ولې کېږي. ابتدایي حکم داو چې کور کې به بند ساتي تر دې چې مړی شي، یا وګرځي باری تعالی دی لره لاره د مخرج. ندی کی اشاره دی تر چې ګنې څه حکم بل برازي چې هغه کې بل حد ذکر وی. نو هغه حد سورۃ نور راغې، جلد راغې، او دریر علی سنگساری دل رال د محسن مبارکی. نو اوس مسله دا چې اوس کور کې ساتل نشته، سنگسارې وي کله چې واده کړي خځه زنا وکړه. قرآن کریم کې چې ناسخ منسوخ نه پیژني او ورته کې ناستین اوس وایي دي زیتا اوس به دا مسله اعلان کړي چې بس کوټو کې باندې اوساته دای سزا ده، دای سزا ده. واللذانیات یعنی منکم، احد و نارینا. د دې درې قسمه ترجمه شوی ده. واللذانی خام ولدانی غدو نارینا یاتیانی چراتلو کې دی بدکاری تا نر پنرا منکم استاسنا، اوس داغه د پاره خو شرعن حد نشت. فاعذوهما، پس پیغورن ور کې دی لرا zarar ور سوي دی لرا په پیغورنو باندې کنزل ور پیغور ور تور گئی. فین تابا کرجو وکړه توبه وستا، واصلح صالح کړل مول نخبل، پس اعراضو کانو هما د نبی او تبار بار نور ما یادوي. نو دا په حق دا اللذانیات یعنی هغه دو سړی نر پنر. یو قول دار خان خو سیاستن په زمانه د خلفای راشدینو کې بدی ته سزا دیوال را غرزولو، دیوال به پر غرزول. حضرت علی سے یو سوځولو فتوم په نافذه کړی دا، وای سوځوي په ور باندې څوک به د کمر نه غرزول. خدا ټول څه چې راغلی دا حد نه دی، سیاست دی. پاچا وخت دی وګوري چې داخله د دې بدکار نه پسمنه کیږي، ډېر بیکاره کار دی. کپدی باندې منه کېدې شو چې سوځولو بس را دی ولید الوتی، دا بچباز دی وسوځي، دیوال دی پر وګرځي. طالبانو مداسي کول، کمر نه دی ورغړی. دا سیاست ته سیاستن ډیر کارونه کوي. حدیث شریف کې راځي سړی مولید چې هغه د خره سره عام بهیمه سره بدکاری کولا. فقتل الفاعل والمفعولا، سړی مړ کوي خرم مړ کوي، خره غریبی ته وسه ګناوا چې دا وجنی. دا سیاست ته سیاست خلق ته وای راوي دا سړی مو وجنی. عجیب خبره ده، په جنې سه بدکاری کړي دوری دي، خره سه کړي دنو بیا دي قتل وی. نو دا څه وجه ده؟ د دې وجه ده چې دا ستن حکم دی او هغه حدن حکم دی. هغه د مولا نشي پیدا کېدی چې داغه نه به اخلاص حد څه شي مرفوع عند الناس نه وي.
خلک نشي ختموله. سیاست د سي د باچا تر باچا فرق دی. یو باچا دی هغه به سوځي، بل باچا دی دیوال په غورځي، بل باچا به د کمر نه غورځي، بل باچا به اسې جیل تواچی په غور نه بور کوي. لکه سیاست دي ته وایي چې مرفوع عند الناس. باچا فکرو کې چیرې د خلک منا کوم چې فارچ کوي، کپا قتل باندې زوړن دي اعدام دي کی خو به حد نوي هغه سیاست وی سیاست. نو سیاستی کارونه کله کله انسان کوي شي وسندي نافذي، حدی کارونه ان رفقيږي چې چا باندې داوود غلاو شو قاضي ته پیش چلاسه تی پرې کو بل پزړه خو شهر او ما معاف کړی را پیسې دې نه راکې دې معاف کوي کنه الہی نه معاف کوي. حد مرفوع عند الناس نه ای اب به خامخ نافذي. هغه دوا زنانا چراتلو کې فایشه تمن کوم استادنا زنانا په زنانا بدکاریو کی. لکه بعض کم مفسرینو دا ویلي دي چې دې کې رد په صحابانو باندې دې په خپلو کې اسې ځان سره شهر څه چره وکنه اوس مونږ به نه پوهیږو چې سکی خو ورانه وکړه. نو په دا ټیم کې چې کم دنو دې که خو به سزا نشته، نو چې زنانه په زنانه دي نو سزا خو شریعت کې نشته، نو بیا منسوخ نه دی. بس پیغور ټای وی زته کې دا څه کېته دا لاره ده. بیا توبه یې استعراض تیو کوي. درې قول شو خان قول اول اللذان فنریت یعنی فازهما خدا زهما ذکر دي تحت نشته او چې کوم صحابه کرامو سوزول یا دی ول غرزول یا د کمر غړیدل دی غ سیاست دی. دمه داشه چې دا اول مخکینه آیت دا محسنو بارک شه دا د باکرو بارک شه. نه ابتدا د اسلام کې هغه ته حبس پکوټو کې ورستو ਸੰساری را لدا منسوخ شه. او د باکرو بارک چې کوم دی ځوان بارک اول کې پیغور ور کولو منسوخ شو په درو باندې بیا منسوخ دی. او درېمه توجیه چې صحاقانو بارک زنانه په زنانه باندې نو دا اوسم بیا پاتې پیغور دی. خدا چې صحاقانو سره ولګي عبارت نه لګيږي. یو خدای چې ما سبق سره مخالفه کړه، بل دا چې اللذان دا د مذکر د پاره ده، دا د مذکر د پاره ده، نو دا د مؤنث باندې اطلاق کول او یاتیان ضمیر د مذکر دی، نو دا دوه مؤنثات ترجی کول په کوم نشي کېده. البته کده سی وای چې اللذان هغه دوه نارینا یاتیان چې دوه راتو نو دوه ته براجیش، او یا اللذان هغه نر او خذا خو لیکن خذا تعبیر د نر شو تقریبا دوه ته اللذان ویل شو، دوه تعبیر په اللذان. ان الله کان تواب الرحیم، یقینا بری تعالی دے تواب ذات زیت رجوع کو ان کے پر قبول توبہ رحیم ذات. انما التوبۃ علی اللہ قسمین د توبہ ذکر کیږي کما توبہ قبول ہے کما نہ یقینا توبہ علی اللہ اے من اللہ د اللہ د جانبنا الله باندې کما توبہ دا قبل ولی للذین دعای کسان نپار دی عملون سوا چې کوي بدای لره بجالتن ظاهری معنی خدا سے راضی بجالتن پنا پوی باندې او دویمه دا ثم یتوبون من قریب توبه زرو باسی جل توبه باسی ندا توبه قبلی فاولئک یتوب الله علیہم. خو متقدمین اسلاف علماء د جهالت یو معنا کوي بعمد وان کان جاهلا بعقوبته. پزدی یو کارو که جهالت نه مراد زد نه یو کارو که زری توبه وست. نو توبه د قبول لپاره دوه لارې شوي، یو جلد استغفار د ګنا نه بعد او بل دا کار په جهالت باندې شوی یا د ډیرو غوښتنه شوی زد او عنایت کې راغلي دي عقل کار پرې خورته وش او یادا چې پنا پوری د عقوبت دا غي باندې شوی تینا نو که سره د علم شوی سره د علم شوی او بیا مطلب دا دی چې زری توبه مله استلی استمراری دا ګناهګار وي دا هغه لپاره توبه پس په حدیث ثابت دی چې مالم یغرغر دا چې راکته چې سانه راغلی توبه قبليږي. وکانه الله علیما حکیما
خدا علی الله شو الہ پزان حق لا چې قبلهم هغه چې به قبلې کې نه قبلې خوخه وکان الله علیما دې الہ علیم په توبه استاسی حکیم نه په قبول توبه باندې ولیست التوبه نشته توبه راغی کسانو پارام چې کوي سیئات لرام ادوام او استمرار باندې تر دې چې کله حاضر شي او کسې ته مرګ عند النزع نو بیا وای یقینا چې رجوع کوم لا نو توبه واسم چې کوم نه توبه نشته او نه کسان موتونه چې مرش چمړه کې حال چې ویلي کفارن کافران مرشن توبه نشته اولئک دا کافران چې تیار کړه موږ دوی د پر عذاب الیم او وجیع یا ایها الذین آمنوا ایمان والو زنانو حقوق دي زنانو مسائل دي خدای زنانو دغه باندې کارونه ذکر شو داغه نه بعد توبه پکار را تواب راغی نو توبه اقسام بیان شو واپس د زنانو احکام ترجو دا یا الذین آمنوا ولو لا يحل لكم حلال نیتا سره پاګه خبران چې میراث واخلې د نساء کران په جواب باندې اے نساء ابائکم الف لام په نساء کې اواز مضاف الیه کا انت یسو نساء ابائکم چې د پلارانو د بیانو دا میراث واخلې کران په جبر باندې ولا تعذرون عام د خابي بیانو ته چې کوم میراث پاتې د پلار نه ابم دی خوړاوي خپل په کې میراث چا ویلې دي اوسم دا رواج دی یار پلار د بیانو میراث به خوړاو پلار به مرشد بیانو مال و د مور مال و د واخسته اګه حیات هم نه به ورکاو ټول ته عام دي زنانو سره ظلم نه کیږي ولا تعذلون او تاسو لا تعذلون ما منع کوي دی بیانو لره تزویجنا لتذهبوا بعد لتاخذوا چواخلی ببعض ما بعضی هغه مهارتای تمونه چور کړي تاسو دی لرام دا نزول په حق دا کمی زنانه کی چې شوی دی نو هغه سره خپل پرکټي ظلم کړي نو په دغه وجه باندې موږ د نساء سره نساء بایکم قید لګاو حکم عام دی بیبیانو میراث په جبر مخری بلا تعدلو د هغه مضمون سره لګي ممنه کوي او نه دا بیبیان د پلارانو د نکاح نه پلار دې مرشو مېرنې مور پاتې شو دا بل څوک په نکاح کوي دي کنه ممنه کوي دا دینه دیر پر تاسو چې تاسو واخلې بعد هغه ما چې در کړه ور کړه دې چې ور کړه دې تاسو دې لراینه ور کړه دې پلارانو تاسو دې تا دې لپاره نه پرې دې نکاح ته مجبورې دې ته چې زما پلار کې مې پیسې وسر درکړي به ما ته پرې دې نو به نکاح کې ما کوي راسي او یاد زنانو سره عامم ظلم کیږي خلع ته مجبور وای چې طلاق کوي بس طلاق یې کوي پرې چې بل پني کا دومره متنګ وای چې خپل مہر ته خپل کوي خو نزول په حق دا مسله کې د ذکر اتو معنا اعطاهن اباؤکم تاسو ورکړی تاسو پلارانو چې کمار ورکړی مې رنه مور ناغه ما خلای دې لپاره د نکاح نه منع کوي چې اته واخلې نو داسې مکوي پرې چې هغه خپل مال دې میراث کې ورته خپل خاوندم پاتې دي خپل سریم دي محرم دي اوس چې بل څوک پني کا کوي پني کا دي کی الا یاتینا بفاحشن مگر یو صورت کې کرات لو کړي دي زنانو په یو زنا باندې مبینتن چخکاروا زنا مبینه دا او چې ګوان په موجود نو دې صورت کې بیا دا یو صورت ته وعاشرون بالمعروف او معاشرت کوي د سره په کومه طریقه باندې احسان او جمیل باندې
یاتین بفاحشه مبینه عام مفسرین خو زنا مبینه بترا خدا دې سره صحیح نه لګي. عبد الله ابن مسعود او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دوه او ای مراد د فاحشه مبینین د مقام کې بغض او نشوز دی، بد اخلاقیان. امام مالک صاحب ظاهر پسې دي هغه وایي چې مال به واخیستل شي او خوشی دي شي، او جمهور وایي چې نه د اشاره خلع ته ده، کراتلې په نشوز او بد اخلاقی مبین باندې کاو نبی کدی تاسو تخپل هغه مار درکاو خوشی کولم نه خوشی کوي بیا. او معاشرت کا تیراوی معاشرت په خپل طریقه تیراوی فین کرے تمون کچری بد غنی تاسو دی لرا صحبت دداین نبی هم فصبروا صبر کوي. آسا خایږي قریب ده چې تاسو بد غنی او شیلا الله فی خیر کثیرا او ګرځي خدای تعالی پاغي کې خیر کثیرا کې دې شي چې داغه نه ولر صالح درته درکې. نظر پته چې لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها پدې چې وقف وشي لا تعدلوهن خپل به بیان تم نسبت کړي شي چې عام شي دې ممنه کوي د تزویج نه چې دې ته مجبوره کوي چې سمې درکړي دی هغه کبیر تویل مگر کراتلې په فاحشه مبینه کړو بد اخلاق وا خلع ته جوړول نو واخلت خپل مال خوشي کوي که په معروفه طریقه دی وخت ورول شنو عاشرهن بالمعروف. کته سو بد غنل دی له یم صبر کوي خای کی تاسو شی بد غنی خو جعل الله فی خیر کثیره کول اولاد د دینه پیدا شي. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ نبی هغه اول نیمه چې هغه تواره غلي د وقف پوری هغه په حق داغه نساء دا به شي. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ کچری او یا ټول مهم کې دیش کچری را د استاد استبدال زوج د بدلولو د یو بیبي مکان زوجین په د بلی بیبي باندې په دې طریقه چې یو په نکاح باندې بل عقل یو د طلاق ورکوي یا د دې په سبب بیبي په نکاح کوي حال دا چې ورکړی تاسو یو د دې لپاره قنطارن سمالی کثیرم مہر کی فلا تاخذوا پس ماخله منه دغه مہر نشین سشیلر په ظلم ما خرید روان دي تاسو مسترور کړی دا غیری اتا خذوا آیات تاسو اخله دې مہر لره بوتانن په دروغ باندې یعنی حرام او حق باندې و اثم مبین او په ګناه کاران ظلم مبین کوي دا سم کوي. اوس ورته دا غیوی کمبل شپه یادای اوس سره وران شوی بل بیبي دی وکړه هغه ته باندې جوړ کړی طلاقې نو دیوی کدی ادیا خبرې دې میادي وتی خپل کوم چې صاحبونه سره کړی و د نکاح په ټیم باندې جواب قبول شوی ما یاد شوی او ټول یاد و وکيف تاخذون وسنگ تاسو اخلئ دغه مال لره د دینا تعجبی خبره ده څنګه به ته اخلئ وقد افضى بعضكم بتحقيق سلام افضى معنا اصحاب رسید لباس استاسباز نور لرا په مجامعات باندې یا افضى بعضكم الى بعض اجمعتم بعضكم الى بعض في لحاف واحد ایو لحاف کې سره مبذي شوی وای بطريق الجمام واخذنا وخست وديان منكم استاسنا ميثاقا غليظا وعدك لك وثقا یادا نکاح پټیم کې د مار وعده او یادا دی خسته وین الہ العالمین د دوی د پاره خسته استاسنا ميثاقا غليظ چې انساق بالمعروف دی او تصریح باحسان دی. نسنګ ته اخلي تاسو
رسیدلی بعضو ته بطریق الجماع جمع شوی بعض په لحاظ واحد کې د بعض مہر بیت ناخلی اصل راغیدی ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم د جاهلیت د زمانه په رواج نوردونه پنیکا ماخلی هغه بیانې چې پنیکا کړي پلارانو ستاسو من نساء د بیان الا ما قد سلف مگر هغه مضى فی الجاهلیه هغه چې مخکې تیر شوی دی دا څنګه نور مکوي انه یقینا دانکا د نساء د پلارانو کان فاحشتن د فاحشه او معصیت ومقتا او مبغوض شرعا وسا سبیل او ډیر بدرجات دلارنا بئس مسلک بد مسلک ته بدل ارada نو دا فاحشه ده معصیت مقتا مبغوض شرعا سا سبیل عرفن عرف کې بد کار دی دا خدا سي دي چې شرعن پرېږد چې عقلن هم بیکاره کار دی یو دین کې روان ځکه زنا ده اوس هغه بیانې بیانې څوک تاسو باندې حرامي دي حرام کړی شی پتا سي امهاتکم و پکې سببی دي و نسبی دي حرام کړی شی پتا سي باندې امهاتکم مورګان استاسي وبناتکم ولورګان استاسي دنا سب خواتکم خويند استاسي اړي وجنه چی و اماتکم او د پلار اړخان تروریان استاسي وخالاتکم د مور اړخ تروریان استاسي وبنات الاخي او لورګان ضرور اورې شوي وبنات الاخت لورګان د خور یعنی معنا خور دې شوي دا وشوي دا نسبی شو اوس نور بیانې چې هغه سبب دي لکه رضای مور رضای خور خو نسب نه دی اته رودل پکې سبب دی قرآن کریم اجمال کوي خاص مسله اصل ذکر کوي اصل علاکم نه قرآن چوي چې خبره قرآن کریم کې شته نو مذهب ته ضرورت دی نو دا د امهاتکم اورګانې پتا سي باندې حرام دي خو نه ده ادا کړی نه به وسکه وګوره تمام قرآن کریم د نه حرمت نشته دی هغه شنرم نشته چې نیت الحلال وای خدای مور د حرمت علت پیدا کنه کلیت جزئیت دی نو جزئیت چې خپلته هم دا کلیت جزئیت دی کنه وای نه علا پس دا داغه مور او داغه مور خدای دیو کې چې لسمه نه خدي د کلیت او د جزئیت په وجبان مناته کوم لورګانې پتا سي حرام دي لوري له نصيحه نه ویلي چاره خبره قران او حديث کې لټه اوای چې قران کې نه مانم اوس بلور سسکه نو خلور قیاس ده کنه په نو صحیح په لور باندې دا لور جز په کل حرام او کل په جز حرامو نو چې لور جز ده نو د لورم جز ده کنه جزء دی نه جزئیت چار دې تر سیدا بس حرام شي در باندې ک کړو سيو ک کو دیو کار سي نو د مجتهدینو کاروایی قرآن کریم خپل پرې خیره پکې اله پرې خیره هغه خبره ټول نه خلاصه کړي علماء خبرې به معنی د فقهاو دا محرمات دي معروف خبرې دي دا پوره نه دي ذکر نبی علیه الصلاه جزئیات او دا وړي مسلې او تفصیل د جزئیاتو دا چرته په قران کریم او حدیثو کې اکثره غ زمانہ کې وینا کویم زموږ علم په حدیثو په تمامه طریقه نشته حدیث دومره اندر رسیدلی نو فقہ احترام په نظر ته ګوري ډیر زیات مسائل انسان کړی دي واخواتکم او خويند استاسین واماتکم تروریانی د پلار دغه او د مور دغه خالات بنات الاخ و بنات الاخت وريري خردش دا وشوي واماتكم اللاتي يرضعنكم او من استاس یغا چته ور کړی دی تاسو ته
ته درکړی تاسو تاغم پتا سے حرامي نه واخواتکم من الرضاع خويند استاسه د رضاعتنا خويند استاسه د رضاعتنا نو کته مؤنث ای چرته مخاطبانه بیرونه د رضاعت نشو و امهات نسائکم دلته خدا دو ذکر شوی دا دعا خدای جمال دی حدیث شریف کی تعمیم راغی الرضاع ما يحرم النسب نسب حالات حرام دي رضانم حالات حرام شو بنات الاخ بنات الاخت نسیزه پسې دا ټول در باندې حرام شو رضاعی د مور خور چې د تر کته جنې د رضاعی مور رور چې کم نه علي ماما دی ته خورزه کېږي په دې طریقه دا روایت یعنی قران کریم اجمال کوي بس د رضاعی را دو ذکر کړل چې مور او خور خو نبی اسلام ترجمه وکړه چې فرضا کې هغه حرام دي چې هغه په نسب کې حرام دي نسب کې خدا وواړو نه دې کوم شو و امهات نسائکم حرام کړی شوی پتا سي باندې مین دي د بیبيانو ستاسو چې خواخیانی دي خواخم پتا سي حرام ده خبرونو یو کس راي مولا ویلي چې حرمت مصاهرت لا پکې چاره واستې ده نو حرمت مصاهرت هغه دې بیچاره ګل په مسله اختلافي پوي نه ده خو په قطعي باندې پتا حرام ده امهات نسائکم د بیبيانو استاسي لاغي مرغاني حرمت جدا مسله ده چې هغه خلوت صحیحه باندې سړی باندې راځنې مور په سړی حراميږي یا د زنا په صورت کې زنا شوده زنانه هغه مور په سړی حراميږي هغه اختلافي ده وجود نو ماته وینا خپل خواخي یاد ولا مې لکه خپل وینا یاد ولا غوډ بل وینا مې زړه به جاهل محض ده د په اختلاف پوي نه دی دیویږي نه حرمت مصاهرت اختلافي دي نو خواخي حرمت کې به اختلافي د خواخي حرمت خو یقیني دی وربائبکم اللہ تی فی حجورکم پرکٹی استاسی آغا چی تربیتی مندلے فی حجورکم فغیب استاسی و کورن استاسی کی کل کل قوید اتفاقی ویخوا ریحان و مقبولہ کی منگویلی وچی دا اتفاقی دی اوز دلتا اتفاقی دی کنا وصار پرکٹی چستا پکور کی اتنی مندلے بلزی کی تربیشی وین ولی آغا بے حرامی نہیں ام حرامی دی خو اکثر هم پر کټۍ د سړي په کور کې تربیه کیږي نو په حکم قید اتفاقی راغلی احترازی نه دی من نسائکم اللاتي نبی بیان استاد هغه نه چې دخول کوي تاسو په هغه باندې مجامعات ثابتي په مرغانو د هغه باندې او کله چې بیبي په نکاح کړه دا هغه ولوروا خو دې سره مجامعات شوه او شپه تر شوه نو پر کټۍ شو حرام شو در باندې کچر تداسیو چې بس نکاح دی وکړه چې یو کته تور غونګټه وې سي طلاق کړه هیڅ دم نه لیکړي دلته قید دخلتم مهن احترازی دی کچر ته نکاح شوی خو د ربي بشوا خو تدخل ثابت نه دی نو له بیا طلاقيږي مور دې په نکاح کړه لوري د بل چانه ور سره خو دې نه شوایز دم نه لیکړي طلاق لیکړه واپس غلور په نکاح کولې شي دا واځي نکاح حرمت نه راوړي بغیر د دخول نه چې دخول نه راغلی فإلم تكن منا کچری نه تاسي چې دخول کړی تاسو په دې باندې امهاتو دې باندې کستاسو په مجامعات ثابت نه وي فلا جناح علیکم چې دا لورګانی بیا په نکاح کوي ورسره طلاق د امهاتو وحلال ابنائکم او حرام کړی شي پتا سی باندې حلیلی او زوجي ابنائکم نظامن خپل چنګورګانی نظامن حلیلی در باندې حرامي دي چنګور دا دې ته حلال جمع حلیلی دا او دې ته حلیله ذکر لئن تحل للزوج الذين هغه بچستا سي من اسلابکم چې شاګان استاد سي نه تاسو نه پیدا دي او بل حرام نه پتا سون تجمع دا چې جمع ولې بین اختین په منځ دوه خويندو کې
قرآن کریم اجمال کې ښا مراد د اختیارونه محرمه ده. د دې کلیه زمون فقها ویل ده دا سه دوه خزي په یو نکاح کې ناروا دي. کبل فرض تور ته یو نر کې چې دی په خپل کې نکاح نه کیږي نو تاسو جمع ناروا ده. اوس مثلا یو جنې دی وکړو داغي ترور دی موکړه بل فرض یو خزه دی دا ترور ده دا یو خزه ورته نر کا هغه ترور راځي دی نکاح کیږي نه کیږي نو تاوانه محرم شو. جنې او ترور وینه کې یو دې دا وکړي و دې تورې راوکړه دا یو چورته نر کی نو هغه د ورېله جوړیږي کاغذ ورته نر کړه د ترور جوړیږي نو ناروا نو جمع ناروا شو. قرآن کریم اجمال کوي ښا جمع بین الاختین دو خويندو نو سره خو پاغه دو خويندې په یو نکاح خستله خو سم ناروا دي. خدا محرماتو کې چې یو تنر کې چې ابله په حرامي کې دام نشي جمع کولای الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر اے محمد فی زمان الجاهلیه دا ما قد سلف مخکې مراغه وسم راغی. د دې مقصد څه شی دی؟ بعض مفسرین دا ظاهری ترجمه کوي انکم تعاقبون او تؤاخذون الا ما قد سلف کدا سینې کاګانې مو کړی د والد بیبي مانک حباوکم او یا جمع نقطه مو کړه نو تاسو مؤاخذه عذاب دی الا ما قد سلف مخکې چې شوی دی نو تاسو خبر نه وای هغه مؤاخذه نشته. او بعض علماء وایي چې د استثناء منقطع ده نو الا پمانه ده لكن ما قد سلف فاجتنبوه هو ده اچ مخکې مو کړي ګوره هغه پرې دی نوري اما کوي یا الا پمانه ده بعدو دی بعد ما سلف او یا الا ما سلف په تعویل د لا سلف سره ده لا ما سلف نه چاغه مخکې مو کړی هغه نه تناروا بس عذاب بدن رفش خوش بیا ونه کې لري کوي لکه ما کان للمؤمن ولا ان يقتل مؤمن لا خطا يعني لا خطا نتوسم وخذرا الا ما قد سلف خداغینم ځانو ساتي چې چا کړی دی غلري کوي ان الله كان غفورا ما كان منكم في الجاهليه رحيما چې اسلام کې درنه کېږي دا غیر رحیم دی چې مخکې مو کړی هغه بخون کې دی توبه وباسي یو لای مور شو خور او بل خواخي پرګټي سلور شوي او بل حلیله شو انګور پنځه جامع نقطه نشپګه والمحصنات دا سبب شوي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.